محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرون آیات کریمہ کے دا خبر تیر شو. یو آیات پرون اخیری سبق کے پاتې شوی دایو چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام واقعات الله فرمایي چې بیت الله شریف مونږه زید امن وګرځو، د خلکو د راتلو، د خلکو د بار بار رجوع کولو، او بیا ابراهیم علیه السلام ته مونږه حکم وکړو چې ته دا ځای د مانځه دپاره مستقل که، او دا د هر قسم شرک نه، بت پرستی نه، ګندګونه دا پاک که. نن درس کې دا خبره کوي چې جناب ابراهیم علیه السلام د حرم دپاره او د حرم د اوسیدونکو دپاره دعاګانې وغوښتې، دعاګانې وغوښتې. بیا د هغې په مقابله کې د الله حکم چې کوم دی هغه راغی، د هغې د آخرت نتیجه ذکر کوي. بیا چې کوم خلق نافرمانه دي نو د هغې دپاره جهنم د اور د هغې تذکره پکې فرمایي. د بیت الله شریف د تعمیر ذکر پکې کوي، او بیا آخره کې جناب ابراهیم علیه السلام بیا دعا کوي. نو دعا دی وخت کې یعنی دعا جیر القدر هسته لګیا دی الله ته چې کوم دی د دعا جولې غوړولې دي، او د الله تعالی د طرف نه مسلسل په د رحمتونو د مهربانو بارانونه کیږي. ندی په سوال ستړي کیږي او نه هغه په ورکولو، دی بس ستړي شي خو هغه په ورکولو نه ستړي کیږي. نو دې کې گویا کې دا خبره ده چې څومره یو انسان الله ته نږدې کیږي دومره دی الله ته ډېر ځان سوالګري حسابوي. چې څومره د الله سره تعلق کمزوري کیږي نو د دعاګانو کې کمی راځي، او الله والا داسې سوال د الله نه کوي او په داسې طریقې د الله نه کوي چې ته وایې چې خدایه بس مخ د ځمکه د ده نه خو بل سوالګري نشته، خو هغه سوالګري الله ته سوالګري دی، الله ته مناجات کوي. نو دې کې دغه یو تعلیم مونږ ته راکوي چې انسان دعاګانې الله نه غواړه او ډېرې ته غواړه. څومره چې انسان دعا په هر وخت کې د هر څه دپاره غواړي نو الله پې ډېر خوشحالېږي، ډېر زیات. الله دې مونږ د مخلوق نه د غوښتلو نه وساتي. د مخلوق غوښتل د انسان دپاره ډېره زیاته بېعزتي ده، رسوایي ده او ذلت ده. او د الله نه چې څومره غواړئ نو ستا په عزت کې سیواوالی راځي، الله یې دله درکوي او ډېر یې دله درکوي او په عزت یې دله درکوي. نو چې انسان تا ته په عزت میلاویږي نو د بېعزتۍ رزق ولې بیا چې کوم دی نو قبله یې. دا اوس لومړني آیات کې د ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې هر کله جناب اسماعیل علیه السلام او بی بی هاجره په دغه لق او دق صحرا کې پرېښود چې داسې صحرا چې په هغې کې د زندګۍ آثار پکې نشته، اوبه نه ملاویږي، ډوډۍ نه ملاویږي، غله نه ملاویږي، کور نشته، ور نشته، در نشته، خلق نشته،
شنه بوټي نشته، پټې باغ اسم نشته. گویا کې د مرګ اسباب پکې ټول یقیني دي او د زندګۍ اسباب پکې بالکل لسره پته نه لګي. داسې صحرا کې پرېښود دا داسې امتحان. لیکن بس دا الله په مینه باندې مسو، دا الله تبارک وتعالی حکم مته بس د هر څه نه اوچت ښکارېده. نو په دغه وخت کې چې کوم دی چې هر کله دغه ابراهیم علیه السلام دی پرېښود، نو داسې یو طرف ته لاړو، دعا یې وکړه. نو دعا یې ناشنا دعا وکړه، وی خدای دا خار چې کوم دی، دا خار دا ځای د امن جوړ که. لومبې دعا یې دا وکړه چې خدای هذا بلدن آمنه، خدای دا خار ځای د امن جوړ که. نو دې ځای کې یو عجیبه غونته خبره ده. خار څه کې چې هغه خو بانډم نه و، خار خو لا لرې خبره ده، هغه خو بانډم نه و، هغه خو ځنګلم نه و، هغه بس یو صحرا، بس ولاړه صحرا وه. او ابراهیم علیه السلام وی چې خدای دا خاریه ځای د امن جوړ که. وی دې دعا کې چې کوم دی یو عجیبه جامعیت. تاسو دې ته فکر وکړئ محترمو، دې دعا کې د ابراهیم علیه السلام یو جامعیت، لکه هغه یو کس هغه په سترګو وی معذوره و، نو وی چا ورته ووایي چې د دې پلاني بزرګ دعا قبلیږي، ده ته ووایه چې تا ته دعا وکړي. نو ده ورته ووایي چې صاحب ما ته دعا وکړه. نو وی هغه وی چې څنګه دعا درته وکړمه؟ وی یاره داسې دعا راته وکړه چې زه خپل نوسي ووینم، خپل نوسي چې هغې له چې کوم دی خپله نیا د سرو زرو په کنډولونو کې پی ورکړي، چې زه خپل نوسي ووینم چې نیا ورته د سرو زرو په کنډولونو کې پی ورکړي. او دې سړي نظر نو غریب و واده نو کړی. نو په یو دعا کې 50 دعاګانې راجمع کړې. په یو دعا کې چې زما سترګې م راشي، زه مالدارم شم، زه واده م وکړم، زما زامن م وشي، د هغې بیا بچي وشي، او د هغې بچي چې کوم دی نو دومره یعنې ناشنا سوچ نی. هغه چا چې دعا غوښته وی هغه ورته په جواب کې وي چې خدای پاک د دې نه زیات په خبرو باندې قادر دی. دا خو وړه خبره ده، خدای پاک د دې نه زیات په ورکولو باندې قادر دی. نو دا داسې جامع دعا پکاري. ابراهیم علیه السلام داسې ناشنا دعا وکړه، وی خدای دا خار. نو وی دې لفظ کې دې طرف ته اشاره وه چې هغه اوږده خبره چې خدای دا خلک آباد کو، دلته خار جوړ کو، دلته جومات جوړ کو، دلته باغ جوړ کو، دلته پټې جوړ کو، دلته بازار او دکان جوړ کا. د دغه ټولو خبرو په ځای بس دا یوه خبره وبرمایله چې خدای دا خار آباد که، دا خار ځای د امن جوړ که. نو مطلب اشاره دی خبرو ته چې خدای دا ځای آباد کا، د دې نه خار جوړ کا، د دې نه خاریه جوړه کا. او د هغې نه پسې چې کوم دی، د هغې نه پسې چې فوراً دعا کړې ده، نو خدای امن ورله ورکه. او د هغې نه پسې د رزق دعا کړې ده. نو مفسرین فرمایي چې دا رزق دی که نه، لکه انسان رزق د انسان چې کوم کار کسب کوي، لکه څوک نوکری کوي، څوک دکانداری کوي، څوک زمینداری کوي، څوک نور څه روزګار کوي، بل څه کوي، بل څه کوي وغیره، دغه ټول د رزق اسباب دي. نو وی رزق یې رستو یاد که او امن یې مخکې یاد که. وی معلومه دا شوه چې انسان ته د زندګۍ دپاره دا امن و امان دا د رزق نه ډېر زیات ضروري دی. ځکه چې انسان په امن نو دی به روزګار وکړي، دی به دکان وکړي، دی به نور څه محنت مزدوري مشقت مزدوري به وکړي. نو چې دی په امن نه دی، نو دی به څه خورې ځان له چې کم دی رزق وګټي، دی به څه چې کم دی ځان ته چې کم دی نو مزدوري وکړي او بل څه به وکړي. نو گویا کې د انسان وی پر حکومت باندې اولین د فرایضو نه د رعیت دپاره چې کم حکومت حکمرانان دي، د هغې دپاره اولین فرایض دا دی چې دی به خپل رعیت ته چې دی نو مکمل امن و امان ورکوي. مکمل امن و امان دا د رعیت لومړنۍ ذمهداري ده په حکومت باندې. هر کله چې سیدنا عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ مبارک وفات شو، په شهید شو، نو یو کس چې کوم دی هغه ظالم د سار منزل هغې تشریف راوړو او یو کس پې د شانه د زهرو تورې ګزارې پې وکړو، تورې باندې زهر لګولیو، د هغې ګزارې پې وکړو. نو د هغې نه هغې بیا شهید شو. بهرحال نو هغه په عراق کې چې کوم دی یو څاروی په لویه لار روانو او هغه څاروي چې کوم دی او دسمات یې وکړو، خاشڼې وکړو په لار کې. یو مشر سړی
هغه چې وکتو نو هغه یاره ولې امیرالمؤمنین حضرت عمر وفات شو. نه خلکو ته تا د هغه ټایم کې خو لږ نه ټي وي او نه څه ورته وایي موبایل او نه ټلیفون، خلک به چې ته خبرېده په میاشتو پس وي تا ته څه پته ده. یاره وي تاسو معلومات وکړئ، خو وي زما د تجربې مطابق چې کم دی زمونږ امیرالمؤمنین وفات شو. خلک اریان شو دا بابا روغ دی که لیونی دی. بهرحال چې بیا کله تحقیق وشو په اکه ټایم باندې چې کم دی حضرت عمر سے وفات شو. چا دې تپوسو کې وي تا ته څه پته ده؟ وي د هغه په دور حکومت کې دومره د انصاف حکومت و چې د هغه په دور حکومت کې وي څاروو به چې کم دی په لویه لاره کې خاښړ نه کول، میتیازې به یې نه کول، په لویه څاروو. دا د الله برکات، دا د الله تعالی امدادو، دا تایید الهی و امداد الهی و. نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې خدای دا خار نو لومبې خو مطلب دا دی چې دا صحرا ده، خو د دې صحرا نه خار جوړ که. دویم د زید امن یې جوړ که، زید امن یې جوړ که، د هغې نه پس وله د رزق اسباب برابر که. او بیا چې چا ایمان راوړه خدای دې ټولو ته چې کوم دی دنیا و آخر ورکه. الله ورته وفرمایل چې ټیک ته دنیا کې به ولې لږ غونته ورکم چې کم زمانه فرمانه دي، خو بیا به خپل عذاب طرف ته راکاږم. او بیا بل آیت کریمه کې چې کم دی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د بیت الله شریف د اوچتولو ذکر پکې راغلی دی. بیا چې کم دی د خپل دعاګانې د هغې د قبولیت دعا د الله تعالی نه غواړي. ترجمه ته خیر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کا وقت چې عرض کو جناب ابراہیم علیہ السلام رب اے رب زما. گورا دی ٹیکی تا خیالو کے پا تمام قرآن پاک کے چه سمرا انبیاء کرام و دعاگانی اجازہ بچے دا کلو پا تمام قرآن پاک کے چه سمرا انبیاء کرام و دعاگانی کردی دنو پا لفظ دا رب سرے کردی په لفظ دی کې ګوره ډېر لوی حکمت دی. د رب اصل کې مطلب تربیت کوونکې، پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا. نو چې تا ووې ربه نو خدایه بس ته مې تربیت کوونکې، ته زما مربي یې، ته زما تربیت کوونکې. نو په دې باندې رب ډېر خوشحالېږي. نو بزرګان وایي چې په لفظ د رب سره دعا تاسو هم کوئ. نو ابراهیم علیه السلام یې رب اے رب زما اجعل اګرځوه هذا بلدن دا خاریه آمنا زید امن، زید امن جوړ کا. نو ډومبې دا زی آباد کا، دا بلد دعا وکړه، خاریه ورته ووې چې خدای دا زی ډومبې آباد کا، دقسې صحرا یې مه پرېږده. او دویم چې آباد شي نو خدای امن ورله ورکه. نو دا داسې ځای دی داسې چې په هغې کې وي ځناور هم ځان محفوظ محسوسوي، ځناور هم چې کم دی محفوظ محسوسوي. د دشمنان به یو بل له مخې له ورله یو بل ته بیا چې کم دی نو غږ نه کوو. دومره امن الله ورکه، دا د هغې دعا وه. ورزق اهله، او ورکه اهل لدیته، رزق ورکه اهل لدیته من الثمرات، د هر قسم میوونه. ثمر چې کم دی مخکې هم تاسو ته ما دې لږ وضاحت کړو. ثمر چې کم دی دا آخري پروډکشن ته وایي، آخري پیداوار. لکه د ګنو مل ته چې کم دی د چینو مل ته ګني لاړ شي او هغه یو لوی پروسس سره وچلیږي، مختلفو مراحلو نه هغه وځي او آخري چې کم دی چینی روزي. نو دغه چینی چې کم دی ثمر دی، دا ثمر دی آخري. داسې د هر یو کارخانې د هر یو سیس آخري پروډکشن چې کم دی هغې ته ثمر ویلی شي. یا چې کومه میوه پخه شي ښه مزېداره ونه کې نو هغې ته هم ثمر وایي، که یو غله پخه شي هغې ته هم ثمر وایي. نو وی دې ثمر ټکي استعمال کې د ابراهیم علیه السلام دا حکمت و چې خدای محنت به په نور خلق کوي او دی له په تیاره ورکه، چې محنت په نور خلق کوي او دی له ثمر ورکه. دې نه دی ویلې چې خدای باغوانان یې جوړ کا، تاجران یې جوړ کا، د دې تجارت کې برکت واچوه، د دې باغ کې برکت واچوه، د دې پټي کې برکت واچوه. نه نه دغه نه، خدای ثمر والا ورکه. نو اقه تاسو وګورئ چې په مخ د ځمکه کم شی نه میلاویږي هغه به درته په حرمینو کې میلاویږي. بې موسمه سبزي او بې موسمه میوې، بې موسمه میوې او داسې میلاویږي. زما هلته مې بادرنګ اغشته، زما دا شنه دغه لږ ډېر خوښي. یاره داسې و ما هغه دوکاندار ته ویم دی جوړ اوس د پټي نه روشو کوله، مې دا خو داسې دي لکه چې په دې ساعت یې د پټي نه روشو کوله. نه ما ته په خندا شو، ما ته دا د کم ځای نه راغلي دي.
خو د دې لپاره دون انتظامات دي، دون انتظامات چې بیا هغه بالکل بس د پټي نه وي ډایرکټ ایر کنډیشن گاډو ته وخېږي او هغه ایر کنډیشن گاډو کې بیا دلته موږ ته دا راځي وي، دا په ډېر لوی دغه سره راځي. نو دا د ابراهیم علیه السلام هغه دعا ده چې هر یو څیز هغه هلته میلاویږي په اخیری حال کې. من آمنه هغه چاته آمنه چې ایمان یې راوړو منهم د دینه بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. دی من آمنه دې کې شیعگان د دې آیات غلط مطلب اخلي. هغوی وایي شیعگان خو د حضرت ابوبکر صدیق صاحب او د حضرت عمر رضی الله عنه دشمنان دي. نو هغوی وایي چې د دې په خلافت اعتراض کوي چې دا دواړه صاحبان چې کوم دي د خلافت او د حکمرانۍ قابل نو العیاذ بالله، ځکه چې دا خو لومړني کافرانو وروسته مسلمانان شوي دي، وروسته مسلمانان شوي دي. او خدای پاک خو ابراهیم علیه السلام وایي چې چا ایمان راوړو نو دی خو ایمان نو راوړی. او حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ چې و نو هغه خو د پخوانه ایمان راوړی و. نو د هغې مفسرین فرمایي چې د دې دا جواب بالکل غلط دی، د دې دا خبره. مشرانو ته حضرت عمر صاحب ته حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته چې کوم دی اسلام په لوی عمر کې ملو شو، هغې ته خو اسلام چې کوم دی په لوی عمر کې ملو شو. دا نه چې ګنې هغې ته ماشوموالي نه اسلام ملو شو خو هغې نه قبلو، نه، دا خبره غلطه ده. هغې لوی وه، مشرانو هغې ته په مشرۍ کې اسلام ورسېده او چې څنګه ورته ورسېدو نو فوراً یې قبول کړ. او حضرت علی رضی الله تعالی عنه خو ماشوم خو ورکوټ و، نو هغه ته په ماشوموالي کې چې کوم دی بس اسلام الله ورکړه. نو دا څه خبره ده؟ نو هغې دا د هغې په باندې د اعتراض دپاره دا ځای جوړ کړی دی. دا بهرحال د هغې چې کوم دی یو خبره ده. نبی علیه السلام فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام هغه ټول هر څه د انسان ختمی ګناهونه چې دی نه مخکې هغه کړي دي، که هغې کفر کړی دی او که هغې شرک کړی دی او که هغې ګناهونه کړي، هر څه کړي دي، او چې دین اسلام یې قبول کړي هغه هر څه ورته معاف شو، الله یې بالکل چې کوم دی صفا سوتره کړي. بهرحال نو ابراهیم علیه السلام فرمایل چې من هغه څوک آمنه منهم چې ایمان یې راوړو د دوی نه، یعنې مؤمنان مسلمانانو ټولو ته دا نعمتونه ورکه بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې. نو الله ورته وفرمایل قال الله ورته وفرمایل ومن کفر هغه چاته به هم ورکم کفر چې کفر یې وکړه، څوک چې په کفر باندې قائم دي هغې ته به هم دا نعمتونه ورکو. خو یو خبره ده فامتعه زه به فایده ورکم هغوی ته قلیلا لږ غونته. د دنیا که هر څونه عمر دی نو د آخرت په مقابله کې دا قلیل دی، دا لږ دی. نو الله وایي په دنیا کې به وله فایده ورکم ثم اضطره او بیا به په زوره راکاږم دی الی عذاب النار هغه عذاب د جهنم ته. بس چې بیا نه مني نو بیا به عذاب د جهنم ته راکاږم. خو الله وایي د دې ځای برکات دومره دي که دلته بېدینه سړي هغه ته هم زه دې ځای رزق ورکوم، هغه باندې رزق نه بندو. وبئس المصیر او ډېر ناکاره ځای دی دا ورتلو دا جهنم. وایز یرفو یاد که هغه وخت چې اوچتوله ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه من البیت د بیت الله شریف و اسماعیل او جناب اسماعیل علیه السلام هم هغه سره مرګري څومره لوی چې زویم پیغمبر پلارم پیغمبر، زوی ورله خټې ورکوي لوټې ګټې ورکوي او پلار لګیا دی ګلکاري کوي، هغه یې جوړوي. دومره لوی مقام او دومره کار ته الله اغشته. وی دی قواعد لفظ د قواعد نه وی دا خبره معلومیږي چې دا عمارت د مخکې نه موجودو خو نخې ختمه شوې وه، ځکه چې الله ورته وی دا بنیادونه راوچت که نو نخې ختمه شوې وه او نور دا موجودو. وی ابراهیم علیه السلام خدای پاک ته سوال وکړو چې خدای پاکه دا خو داسې ختم شوي دي چې خو ما ته اوس پته هم نشته. وی یو وریځ راله وریځ د بیت الله شریف برابر چې کوم دی هغه ځای کې نه ودرېده. ابراهیم علیه السلام ته الله وی دې نه خرا کاږه. ابراهیم علیه السلام د هغې سوري نه چاپېره نه خراخ کله او د بیت الله دغه ځان ته راښکاره کړه او بیا دعا وکړه ربنا ای رب زمونږه تقبل منا قبول که زمونږ نه دا عمل لوی کار دی رانه ربه واغشته چې خپل کور دی را باندې جوړ کړه. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د عمل د قبولیت پته نه لګي، دا الله ته پته دا خبره. زم چې زما عمل قبول لی او دا قبول شو ټیک ته الله نه به د قبولیت تمه کوو، خو 100% فتوه پې د قبولیت نشي لګولی ځکه چې دا قبولیت الله ته معلوم دی.
ځکه ابراهیم علیه السلام سوال وکړو چې خدای پاکه حالان کې د هغې خو اخلاص او خو پیغمبر و هغه زما عمل بې تپوسه قبول لی لیکن دا نه دعا یې الله ته وکړه ځان یې عاجزه مسکینه کړه چې خدای پاکه بس ما خو کړه وکړو اوس که ستا د شان مناسب نی نو زه به څه کوم که زه څه کوم چې تی قبول نه کړې نو زه به څه وکړم دا زما د قبول نه دی ستا د عمل نو بیا به زه څه کوم نو دعا یې وکړه نو دا د دنیا کې د قبولیت پته نه لګي تمه د امید او یقین پکار دی د قبولیت نو دعا د هر عمل نه پس چې خدایا ما نه قبول کړه انک بېشکه ته چې انت السمیع العلیم ته ډېر اورېدونکی او عالم دې سمی کې یو ټکې مخې له راغی یو خبره مخې له راله د ډېرو خلق ما داسې زموږ سره سکول کې یو استاد داسې شته چې د هغه سمیع الله صاحب نوم دی ډېر قابل سړی دی سمیع الله نوم دی ټول ورته سمیع وایي او غزان ته هم سمیع وایي څوک تپوس وکړي سمیع ما تفسیر کې دا خبره وکړه چې د سمیع ویل د دې نه سخته معنا راغله ده دا سخته ګناه ده چاته چې سمیع ځکه چې بعضې صفتي نومونه داسې دي چې هغه انسان کې پیدا کیدی شي هغه انسان کې پیدا کیدی شي لکه خدای پاک چې کوم دی رحم کوونکی دی انسان هم په بل باندې رحم کوي هغه ماده پکې خو یو سمیع دی یو سامع دی سامع هغه کس ته وایي چې هغه په هر وخت کې او د هر چا نه اورېدل نه کوي لکه تاسو اوس دی وخت کې سامعین یې زما خبره اورئ خو په کور کې د اهل بیتو خبره تاسو نه اورئ چې تاسو ته کور کې څوک څه خبره کوي نو هغه دې وخت کې نه زه اورم نه تاسو اورئ چې هغې څه وایي دې وخت کې یا بهر په دې کوڅه کې یا په چاندني چوک کې څوک لګیا دي خبرې کوي نه خو نه زه اورم نه تاسو اورئ دې ته سامع وایي او سمیع دې ته وایي چې په هر وخت کې په هر موقع کې د هر چا نه د هر طرف نه اورېدل کوي نو دا صرف یو د الله صفت دی دا صفت بالکل د الله دی نو د دې وجې نه چې کوم دی وي سمیع ویل چاته اواز کول دا بالکل نه دی پکار بلکې نوم پورا ویل پکار دی علیم او عالم دی ربنا اے رب زمونږه وجعلنا وګرځوه مونږه مسلمین دواړه تابعدار لکه ستا دپاره خدایه چې ستا تابعدار شو مسلم منه تابعدار دومره لوی عمل کوي انبیاء کرام دي او د تابعدارۍ سوال کوي دا نه چې بس هغه مونږ خو دغه خبره زما یو ملګري و هغه داسې دا غرلبه خبرې به یې کولم وي مونږ خو چې مونځ وکړو نو بیا د وحې په انتظار یو وی دومره راته ځان اوچت سړی ښکاره شي او دومره راته ځان بزرګ او دغه ښکاره شي چې بالکل وي د وحې په انتظار یو نو خبره د هغه یا غلطه وه یا ټیک وه خو دومره ده چې په یو عمل باندې دغه بعضې خلک داسې وي چې هغه یو عمل وکړي هغه بیا نورو خلکو ته سپک ګوري دا د ده دپاره لویه تباهي وشوه چې یو نیک عمل یې وکړو یو نیک کار یې وکړو او نورو خلکو ته بیا سپک دا خلک داسې دي خلک داسې دي خلک نه 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 بزرګان کرام د هر چا نه ځان کمزوري ګڼي نو مسلمین لکه خدای مونږ د خپل ځان تابعدار وګرځوه ومن ذریتنا او زمونږ د اولاد نه هم ګوره د اولاد دعا هر ځای کې پکار ده ابراهیم علیه السلام هر ځای کې خپل اولاد یادوي هر ځای کې خپل اولاد یادوي امتا یوه ډله مسلمتا لک چې ستا تابعدار وي خدای مام د خپل ځان تابعدار کا او زما بچیم چې کوم دی خدای د خپل ځان تابعدار وګرځوه و ارنا مناسکنا او خای مونږ ته هغه د طریقې د عبادت زمونږه مناسک چې کوم دی دا د منسکون جمع ده د دې لفظ خپله معنی وینځل وینځل دونه د دې وجې نه عرب چې کپړې وینځي نو هغې نسک و صوب وینځل له کپړو نسک و صوب هغې ویه نسک چې کوم دی قربانۍ ته هم ویه دې مناسبت سره عبادت ته او ریاضت ته هم نسک وی او عبادت کوونکي ته ناسک وی ناسک او عبادت گاه چې کوم دی چې کوم ځای کې قرباني کیږي هغې ته منسک وی منسک وی د دې ټولو مطلب دا دی چې څنګه کپړې په وینځلو سره د میل کوچیل نه پاکیږي د میل کوچیل نه زنانه کپړې وینځي نو صفا سوتره شي بس میل ته ختم شي وی دقسې چې کوم دی د عبادات د قربانۍ دا د انسان نه ګناهونه وینځي د انسان نه ګناهونه وینځي د دې وجې نه ورته لفظ د منسک یا مناسک چې کوم دی راوړی دی
و ارنا مناسکنا او خایا مونږ ته طریقې د عبادت زمونږ، یعنی داسې طریقه او داسې عبادت راته وخایا چې په هغې باندې زمونږ نه ګناهونه معاف شي، ته پرې رانه رضا شي. وتب علینا او رجوع د رحمت وکړه په مونږ باندې، توبه قبوله کړه زمونږه. انک بېشکه ته چې انت التواب الرحیم، ته ډېر توبه قبلونکې او رحیم ډېر رحم کوونکې ذات یې. یعنی تواب خدای زما توبه قبوله کړه، خو خدای که بیا هم څه کمې بیشې رانه پاتې شو، بیا هم څه کمې بیشې زما په ګناهونو کې پاتې شو، نو ربه ته رحیم ذات یې، بیا مې په رحیمیت کې راوله. ړومبې چې کوم دی توابې زما توبې قبولې که، خو که څه کمې بیشې بیا هم پاتې شو، نو خدای رحیم ذات یې بس په رحیمیت کې مې راوله. خو آخرت ته مې چې کوم دی صفا ولېږه، څومره لوی شان او څومره ډېر عاجزي. الله دې دغسې عاجزي مونږ کې هم پیدا کړي. اعوذ بالله بسم الله. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وقت عرض کو جناب ابراہیم علیہ السلام، رب اے رب زما اجعل اگرزوا هذا بلدا دا خاریا آمنا زید امن ورزق اہلہ ورک اہل دیتا من الثمرات دہر قسم میونا من حاغ چاہتا آمنا چی ایمان روڑ منہم ددینا باللہ پا اللہ باندی والیوم الاخر و پرز آخرت باندی. قال اللہ فرمائل ومن کفر ہر چاچ کفر کو فامتیوہ زباغتم فیدا ورکم ہم قلیلا لغنتا ثم اضطرہ او بیا بدی مجبور کمزو الى عذاب النار اغا عذاب دا جہنم تا وبئس المصیر او دیر ناکار زید دا ورتلو دا جہنم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یاد کا وقت چتول ابراہیم علیہ السلام بنیادونه من البیت د بیت الله شریف و اسماعیل او جناب اسماعیل علیہ السلام هم ربنا او داسی و فرمایل چې اے رب زمنګا تقبل منا قبول کې زمنګ نه د عمل انک بشکت چې انت السمیع العلیم تدیر اوریدونکې او عالم. ربنا اے رب زمنګا وجعلنا اغرز ومنګا مسلمین لک تابدار دوان د خپل ځان ومن ذریتنا او زمنګ د اولاد نه هم امتن یو ډله مسلمتا لک تابدار د خپل ځان و ارنا اخای مونږ ته مناسکنا طریقې د عبادت زمنګ وتب علینا او رجوع د رحمتک په مونږ باندې انک انت التواب الرحیم بشکت ډیر توبه قبلون کې او رحم کون کې. صدق الله العظیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم امين الحمد لله اللهم ارحمنا ورحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. خاص زمونږ د نقشبند سلسله د مولانا محمد ادریس رحمت الله علیه چې کوم مشر خلیفہ او دا غي نه پس بیا غي ټول پاکستان په سطح باندې دا غي دا نظام د خانقاهي چلو ډېر لوی بزرگ او ډېر لوی شیخ الحدیث موجوده وخت کې ډېر لوی شیخ الحدیث لوی مدرسه لوی عالم لوی ولی هغه چې وفات شو پرون دا غي سلور بجې ابل ورځ پرونی جنازه وکبل ورځ جمعې پر ورځ جنازه و سلور بجې. ډیر خشته انسان ډیر خپل الله خپل پیدا کړو ډیر خپل ستور سپین دنګ لور او ډیر الدعا وته کې چې الله یې درجات بلند کړي الله یې درجات بلند کړي الله یې درجات بلند کړي الله داغي مریدان داغي شاګردان داغي اهل بیت داغي متعلقین خدای ټول خوشاله کړي داغي برکات داغي زمونږه او د ټول مسلمانانو نصیب وګرځو او خدای داغي قائم مقام ډیر بهترین پیدا کړي داغی قائم مقام خدای بہترین پیدا کا داغی درجات بلند کا. جو سونا علماء بزرگان اولیاء مسلمانان وفات شوی دی خدای د ټولو مغفرت نصیب کا د ټولو درجات بلند کا او موجوده مشایخ او موجوده علماء او بزرگان د دې په جون کې ډیر برکت پیدا کا. صلی الله علیه وسلم. جزاک الله خدای پاک خدای خو کړو چې راته دی یاد کړو.